بسم الله الرحمن الرحیم. که تاسو غواړئ چې ستاسو عکسونه په یو ښه ډیزاین او یو البوم په کمپیوټر کې ورته جوړ کړئ، تاسو راشئ دا ویډیو تر اخره وګورئ. راشئ پاور پوینټ پروګرام ته، تاسو راشئ انزرټ برخې ته. کله چې انزرټ ته راغلی فوټو البوم انتخاب کړئ، راشئ فایلز ته. زما عکسونه په ډیسکټاپ کې دي، زه راځم عکسونه مې انتخابوم، انزرټ به ووهئ، عکسونه کریټ به ووهئ، ستاسو لپاره به البوم جوړ شي. تاسو راشئ ټرانزیشن برخې ته، له دې ځای څخه یو سټایل انتخاب کړئ د ټرانزیشن لپاره. وخت یې ورکړئ، وخت یې کم کړئ. زه راځم دلته 2 ثانیې وخت ورکوم، وخت یې 2 ثانیې شو. راځم حالت یې اتومات انتخابوم، بیا راشئ اپلای ټو آل ووهئ، دا به په ټولو عملي شي. بیا راشئ دلته فایل ته، سیور ته راشئ دلته ټایپ یې پاور پوینټ ماکرو انیبل شو انتخاب کړئ. راشئ ډیسکټاپ ته یا هر ځای چې تاسو غواړئ دا سیف کړئ. زه به یې ورکړم فوټو البوم 2، دا به سیف کړم. اوس تاسو وینئ چې زما لپاره یو البوم جوړ شو. د عکسو په خاطر مې زما عکسونه ټول پکې ذخیره دي. کله چې زه کلیک وکړم تاسو وینئ چې زما البوم راغی او زما عکسونه به په اتومات ډول راځي. په دې کې زه کولی شم چې نور تغیرات هم راولم، میوزیک ورکړم، ساوند ډاونلوډ شن ورکړم، هغه به په بله ویډیو کې تشریح کړم. که غواړئ چې هغه هم وګورئ، زما چینل درسره سبسکرایب کړئ.